سعودي عربستان 170 کیلومتره یو داسې ماډرن ښار جوړولو کار روان کړی چې نه به پکې موټر چلیږي، نه به پکې سړکونه جوړیږي او اوسیدونکي به یې د 5 دقیقو پیاده تګ سره خپل واړه د ضرورت وړ شیان پیدا کولی شي. دا ښار چې بالکل په سیده لاین باندې جوړیدونکی دی، دا به د دنیا تر ټولو کې اول او تر ټولو کې لوی ښار وي، کوم چې به یې کارونه تر 2030 کاله پورې بشپړ شي. په دنیا کې چې کله نور ښارونه جوړیږي عموما هغې مرکز جوړ شي، بیا وار په وار هغه لویږي، خو دا ښار سیده په یو لاین باندې جوړیږي، نو همدې له امله یې نامه هم د لاین ورکړې ده. کومې چې سعودي عربستان تبوک نیوم سیمه کې د جوړولو کار روان دی. دا ښار کې به زیرو کاربوني، مطلب دا چې په یاد ښار کې به واړه ګرین انرژي څخه استفاده کیږي. دا ښار په 3 لیولو باندې جوړیږي چې ګراوند لیول به صرف شنه څخه او پرکونه یي، خو دې کې به نه سړکونه او نه به پکې موټر تګ راتګ کوي. دویم لیول بیا تجارتي شیانو لپاره دی، کوم چې به پکې سوپر مارکیټونه، مالونه او نور ساماني، او دریم لیول بیا ترانسپورت لپاره دی. د دې ترانسپورت سیستم داسې جوړیږي چې تاسو به د ښار یو کونج څخه بل کونج ته په 20 دقیقو کې رسیږئ، کوم چې د بواړه 170 کیلومتره مزلي. نو د چې یو دومره غټ پروجیکټ دی، د دې لپاره به حتما بودیجه هم زیاته وي. بالکل دې لپاره سعودي حکومت 500 بلیونه ډالر بودیجه ټاکلې ده چې دې باندې به مصرف کیږي. خو کله چې دا ښار جوړ شي نو دا به د سعودي عربستان اقتصاد کې لا زیاتوالی راولي. مننه.